د پلار تر وفات وروسته بې وفا زوی خپله مور په اولټ هاوس یعنې د زړښ په کور کې داخله کړه تر څو نرسانې شپه ورځ خدمت وکړي او دوی ترې بېغمه وي. زوی به یې په کال کې یو یا دوه ځله د حال معلومولو لپاره لیدو ته ورتلو. یوه ورځ له دې پالنځۍ څخه ټلیفون ورته راغی چې ستا د مور حالت ډېر خراب دی. زوی یې ځان ورسوه او ویې لیدل چې مور یې د ژوند وروستی سلګۍ تېروي. له مور څخه یې وپوښتل چې ستا لپاره څه خدمت وکړم. هغې ورته وویل چې زویه په دې حوض کې باد پکې نصب کړه، دا ځکه چې دغه اوسنی پکې اکثره وخت خراب وي او سم کار نه کوي. زوی حیران شو او ورڅخه یې وپوښتل چې مورې ته خو د دومره کلونو راهیسې همدلته وي، اوس په دې اخر وخت کې څنګه د باد پکې سپارښتنه کوي؟ مور یې په مایوسۍ ورته وویل چې زویه ما خو دا دومره وخت هسې چټي تیر کړ، اوس پرېږدم چې که ستا اولاد ته همدلته داخل کړي نو پر تا مې دا ګرمي نه پیرزو کیږي. نو درنو لیدونکو د خپل مور او پلار سره هغه چلن وکړئ چې ته یې له اولاد څخه غواړې. مور هیڅ وخت د اولاد درد نشي زغملی. د مور سره د مینې په سبب یې شیر کړئ تر څو ټول خلک د مور درناوی وکړي.